ملګرو د افغانستان ټاکنې تر بل هر وخت جنجالي شوي دي. پرون نورستانۍ د ثبات او هم پالنې ټیم سره سخته شخړه وکړه او ورته یې ویلې چې زه نتایج اعلانوم، لاس مو خلاص چې څه کوای شئ ویې کړئ. ملګرو له دې نه معلومیږي چې نورستانۍ او کمیسیون د ثبات او هم پالنې ټیم لخوا ډېر سخت د فشار لاندې دی. ملګرو تازه عبدالله په خپلو ټولو پلویانو باندې غږ کړی دی. راځئ چې راپور وګورو چې څه یې ورته ویلي دي. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې پلویان له هغه مهال راهیسې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه پیل کړې وه. په 7 ولایتونو کې د ولایتي دفترونه تړلي دي او د ټاکنو کمیسیون یې کار ته نه پرېښوده چې اوس عبدالله خپلو پلویانو له دغه کاره منع کړل. تېره شپه ناوخته د ثبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله په هغه 7 ولایتونو کې په خپلو پلویانو غږ وکړ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي پرېږدي چې خپل کار ته دوام ورکړي. عبدالله چې تر دې مخکې له دې خبرې انکار کوو چې ګواکې دغه کسان د دې ډلې دي، د بیګا په خپلو خبرو کې وویل چې د خپل ټیم له رهبرۍ شورا سره تر هوکړې وروسته یې دغه پرېکړه کړې ده. عبدالله وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې د ټاکنو کمیسیون ته د شفافیت نه کولو لپاره بله پلمه ورپاتې نشي. هغه همدار راز په خپلو خبرو کې وویل چې دا کار یې د دې لپاره نه دی کړی چې ګڼې د ټاکنو کمیسیون پرېکړه یې منلې ده، بلکې غواړي په دې کار سره له راتلونکې ملامتیا ځان وساتي. هغه وویل چې اوس هم په خپل دریځ ولاړ یم او په هیڅ صورت اجازه نه ورکوم چې یو څوک د درغلیو له لارې بیا واک ته ورسیږي. د یادولو ده چې له تېرو څو ورځو راهیسې د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اوازې خپرېږي، خو لا هم دا پایلې نه دي اعلان شوي. تېره ورځ د ټاکنو کمیسیون هم د ثبات او هم پالنې ډلې نه غوښتي وو چې په دغه ولایتونو کې د دوی د کار مخه دې نه نیسي او دوی دې خپل کار ته پرېږدي. همداراز د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ دا هم ویلي دي چې له ټاکنو څخه مذاکرات جوړ شوي دي او ټاکنیز ټیمونه دي د دوی صبر نور نه ختموي. ملګرو ډبل عبدالله ته موږ هم نه پوهیږو. تېرو ورځو کې یې ویل که چیرې غني د انتخاباتو ګټونکی شي نو زه ورځم هغه ته د مبارکۍ لپاره او په زړه د خلاصه مبارکۍ ورکوم، خو د پردې تر شا یې بل څه روان کړي دي. ملګرو نه پوهیږم چې دی څه غواړي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه مهمو او لنډو پیښو څخه ځان خبر کړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي.